حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ څنګه مسلمان شو؟ محترم دوستانو، له اعلان نبوت نه څو ورځې بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکه په یو کوڅه کې تېرېده. هغه د یو چا د ژړا غږ واورېد. په ژړا کې دومره درد و چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه کور ته بې اختیاره ورننوته. ګوري چې یو حبشي ځوان ډېر سخت ژاړي. محمد صلی الله علیه وسلم له هغه نه د ژړا سبب وپوښتل. نو هغه ځوان ورته وویل چې زه یو غلام یم، ټوله ورځ د خپل مالک د بزو رمه څروم او ماښام چې کله ستړی کور ته راشم نو زما مالک ما ته د غنمو یو ګونۍ راکړي او د وړو کولو راته ووایي، نو ځکه مې ټوله شپه بې خوبه تېره شي. ما خپل قسمت ژړوي چې زما څنګه قسمت دی. زه خو هم یو انسان یم، دما هم بدن دی، زما بدن هم آرام ته اړتیا لري، ما ته هم خوب راځي، خو زما د مالک په ما باندې هیڅ زړه نه خوږیږي. آیا زما په قسمت کې به ټول عمر ژړا لیکلې وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، زه خو ستا مالک ته نشم ویلی چې تا باندې ظلم کم کړي، ځکه هغه به زما خبره ونه مني، مګر زه ستا مرسته ضرور کولی شم چې زه ستا پر ځای غنم اړو کړم او ته ویده شې. هغه غلام ډېر خوشحاله شو او مننه یې ترې وکړه او ویده شو. محمد صلی الله علیه وسلم په غنم اړو کولو باندې پیل وکړ. کله چې ګونۍ ختمه شوه نو محمد صلی الله علیه وسلم هغه ځوان راپورته کولو نه پرته له هغې ځایه تشریف یووړ. دوهمه ورځ بیا محمد صلی الله علیه وسلم هلته تشریف وروړ او غلام په ویده کولو سره یې د هغه پر ځای غنم وړو کړل. درېیمه ورځ هم همدا ماجره وشوه. څلورمه ورځ چې کله محمد صلی الله علیه وسلم د هغه کور ته ورغی نو هغه ځوان ترې وپوښتل چې ای د الله بنده ته څوک یې او زما دومره فکر ولې کوې؟ له موږ غلامانو خو نه څوک ډارېږي او نه مو چاته فایده رسېږي، نو بیا تاسو دا هر څه له ما سره ولې کوئ؟ محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل، زه دا هر څه د انسانیت په خاطر کوم، له هغه پرته مې له تا نه هیڅ مطلب نشته. هغه غلام ورته وویل، ته څوک یې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، آیا تاسو ته نه دی معلوم چې په مدینه کې یو شخص د نبوت دعوه کړې؟ هغه ورته وویل چې هو، ما اورېدلی دی چې یو شخص د چا نوم چې محمد دی خپل ځان ته د الله نبی وایي. محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل، زه هم هغه محمد یم. دا په اورېدو سره هغه غلام ورته وویل، که ته هم هغه محمد یې نو ما ته خپله کلمه راوښیه، ځکه چې دومره د شفقت وال خالي یو نبی کیدای شي چې د غلامانو هم دومره فکر وکړي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته کلمه ورښوده او هغه یې مسلمان کړ. بیا نو دنیا وکتل چې د غلام هر تکلیف او مشکل برداشت کړ، خو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمن یې پرې نه ښوده. هغه خپل ځان قربانولی سوی، خو د دومره شفیق او مهربان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا یې نه سوی پرېښودی. نن دنیا هغه غلام د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په نامو پیژني. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاص او مینې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غلامي مجبور کړ. تر څو چې دا دنیا موجود وي د هغوی مثال به پیدا نشي.